أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ دا انسانان پیدا کړي دي په مختلفو درجاتو پیدا کړي. بعض انسانان هغه داسي چې الله پیدا کړي دي سره د اوچت همت نه، د هغې سره پخه اراده او اوچت همتي چې زه داسې کارونه افعال او صفات غزان کې پیدا کم چې د هغې د وجې نه زما دنیا هم خشي او آخرت مې هم خشي. د هغې نه علما تعبیر کوي په علو الهمه، په اوچتوالي د همت. بعضې داسې انسانان دي چې هغې چې الله پیدا کړي دي نو د هغې همت اوچت نه دی، لاندې دی، صرف د خپلې خېټې نه تاویږي چې بس زما خېټه ډکه شي، که په هره طریقه ډکه شو. لباس واچوما که په هره طریقه دا لباس ماته ملاو شو. همدارنګې خوب د پاره ځای زه پیدا کړما که په هره طریقه باندې وي، که په عزت وي که په ذلت باندې وي. بعضې انسانان هغه د خوراک څښاک صرف د لباس نه تاویږي، نور څه فکر او سوچ ورسره نه وي. په دې دنیا کې مال داسې یو کارنامه کول پکار دي د هغې په وجه باندې په دنیا کې ماته یو سعادت الله راکړي او د هغې نه وروستو مرګ نه بعد هم ماته د هغې په وجه یو سعادت میلاو شي. دغه سعادت یو ثمره نتیجه دا ده د مرګ نه بعد به هم د دې انسان نوم به ژوندی، د هر چا په زړه کې به هغه موجودي، محبت ته اسرې دعاګانې به ورته کوي. زموږ ستاسو دا صحابه تابعین ائمه دا مړه شوي دي، موږ لیدلي نه دي. تاریخ د وفات، تاریخ د پیدایش، دارنګې د هغې اکثره زندګي موږ ته معلومه نه ده. زموږ ستاسو د ټولو زړونو کې د هغې محبت پروت دی، دعاګانې ورته کوو. که چا د هغې بېعزتي وکړه د خپل پلار په بېعزتۍ دونه نه خفه کېږو لکه د هغې په بېعزتۍ چې څونه خفه کېږو. دا د هغې هغه سعادت نتیجه او علامه ده. دنیا کې هم دا سعادت الله ورکو، تر مرګه پورې ژوندي دی. نو صرف د ملبس د خېټې د خوراک څښاک نه تاویږي. دا ګوري نه چې یاره زه دا خوراک کومه، په دې خوراک کې زما ذلت دی او که عزت مې دی. ډېر کرته موږ تاسو وینو په دې دعوتونو کې چاته دعوت وکړی شي، کوم ځای کې چې دعوتي حق دعوت کې هغه چاته چې دعوت ورکړی شوی دی هغه کم کسانی په نسبت هغه کسانو چې بې دعوت راځي. لاره لاروي کسانی چې وګوري چې راشه دلته خیرات دی، دلته واده دی، بس ویې لکه ټیل دی ګڼه دا ورننوځه او خوراک وکړه، دا خېټه ډکه کړه. ته ګوري نه چې یاره دا ماله شرعا جایز ده او که شرعا جایز نه ده. دویم دا دی که چېرته دې دروازه باندې څوک ولاړ دي هغه ماته وایي چې ته چا راوستی، دا ذلت به بیا وي، د دې ذلت پروا هم هغه نه ساتي. حدیث کې دا راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته دعوت نه دی ورکړی شوی او یو ځای ته ورغی هلته خوراک وکړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دخل سارقا وخرج مغیرا. دا سړی داسې دی لکه اغلا د پاره ورغی او بار ته راووتو، لوټ یې وکړلو. دخل سارقا وخرج مغیرا، لوټ یې وکړو، د پردی مال یې لوټ کو، ویې تښته.
رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي دا به ورځئ. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي دعوت کړو. نبی صلی الله علیه وسلم روان شو، په دې کې بل یو تن پسې روان شو. هغه ځای ته چې ورغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کور والا ته ویل دا خو موږ ته دعوت د دونه کسانو کړو، ان هذا تبعنا، دا سړی موږ پسې را روان شوی دی، ستا څنګه خوښه ده؟ اجازه ورته ورکړې ټیک ده، او که اجازه ورته نه ورکړې چې دې ځای نه ایسته واپس کو. هغه صحابي ویل ای د الله نبی بس ما اجازه ورکړې. دغه بی اجازه با چې دعوت نه شوه، اگر که ته د بل سم روان شې دی بنو شرعاً تا لپاره جایز نه دی، ځکه دا په سارق او خرج مغیرن کې داخليږي. هغه ته هغه دعوت والا ویلیو ځان څخه د خپل مرګري راواله، بیا کده ځان څنور کسان بوتلو ټیک ده، نور به موږ په چا پسې دقه سي رواني ګونه، دام دا اولول همت نه خلاف ده. ته نه یوځه ته دعوت ته روان دی، موږ تاسو ته چا دعوت نه دی کړی، او موږ پسې په دعوت کې پاغه پسې ځان بوزو، دا د خپل نفس اهانت او سپکاوی ده. ولې کاغو ته وی چیرته ته اجازه ده ټیک شو، په اجازه ورستو کڅ خون به وکړي دي، او که اجازه اونکړه وی ویل چې را نشته اجازه دې لپاره، نو به به واپسې څه حالي خدا دا چې دقه سي زینو ته سړی لاړ نه شي، دا د نفس هغه همت اراده ده. بعضی انسانان هغه صرف د هغې څه بس فکر د خېټې چې بس خوراک پیدا کړه، ځان له ښې لباس جامې پیدا کړه، ځان دپاره ښایسته راحت کور جوړ کړه، نور اخوا دا غرض اسرنۍ چې د دنیا کې الله ز څه دپاره را لېږلی، او کم کارونه ماله کول پکار دي، د هغې کارونو په وجه زما مستقبلم ښایسته شي، او آخرت ته وروسته د قبر زندگی چې د هغه هم ښایسته شي، وروسته د حشر زندگی هم ښایسته شي. دا اوسرنۍ صرف فکر او سوچ. بعضې انسانان هغه ډېر اوچت همت والای، هغه لږه برداشت کوي، تنده برداشت کوي، دارنګي تکلیف او سخت برداشت کوي، لیکن د ذلت زندگی هغه نه برداشت کوي. خوراک کوي خو په عزت، بی عزتی خوراک نه کوي چې پته ته ولګي چې په دې خوراک کې زما بی عزتی ده، د دې چرګ د بی عزتی نه ما د پاره ګوړې سره ډوډۍ خوړل خدي ازدا سیمي سر موږ تاسو سوچو کو بازینو کې خیراتونه سبیلونه لګېدلې، دې سبیل ته خلک په قطار باندې ولاړی، دا مغه کتواله د همت ته الکه په دې قطار کې زولاړم الته به ورزما صرف د خېټې د پار به یوريږي راکی یا به خوراک را لراکی، نه دونه به ما څه صحیح په دې جب کې په دغه جب کې دا څه چې راشي په دې به اکتفا وکما، ریجو په ځای د خیره او چې روټي خورما ته ابو سدي خورما، دې کې زما عزت ته په نسبت ته دې چې دې ذلت ته زولاړې. چا دل درک ډېر کسان د پسې حج لاړ شي، عمره لاړ شي، احساس دې خبره اکثر نه کوي، حج لاړ شي عمره لاړ شي، حج او عمره له چې موږ لاړو الله ملمانه موږ تاسو هر شی داغه نه وغواړو، دا څونه خرچم کړی دا دغه ذلت خوراکون د پاره برداشت نکو، کچا په خپل راکړه ټیک ده هدیه تحفه شو اما مسترد کوونه، لیکن په دې لینډونو کې وته درېدل، په قطارونو کې وته درېدل، پای کې ټیلونه کول، دا هغه چتواري د همت سره د عزت د نفس سره دا منافي عمل له دیو جن څنګه چې وکړه اقصی معامله به د الله کوي. انا عند ظن عبدي بي، وإذا خپل بنده د ګمان مطابق معامله د انسان سره کومه، الله یې څنګه چې وکي اقصی زو سره معامله چلو. دنیا کې موږ تاسو ګورو بعض انسانان د سیدی هغه صرف پیسې پیدا کولو کې دي، ګوري نه چې زدا کسب د کومه د عزت ته کده ذلت ته، او صرف همت پیسې پیدا کول. مثال په تور ډیر ځوانان موږ تاسو وینو هغه
وسپنه مقناطیس په پیدا کړی پکې په پړې چولې او ځان څه به ډولچر اغستی او دا مقناطیس په پویانو کې راکاږي په لارو کې راکاږي چیرې دې مقناطیس پورې به میخونه وسپنه اونخلي او دا به جمع کم په کباړي باندې به خرڅ کما په پویانو کې په لارو کې ذلت کسب اختیار کړي دلم الله رزق ورکړي ما قام لا خود اراده د عزت وکړه د ذلت وکړه په طریقې ورکړي هغه شنور کسبونه کې والا او بعضی داسې انسانانی چې هغه کسبونه کوي خو چې پته ده چې دې کسب کې زما بیزتی ده دې کې زما بیزتی کوي آسات باندې کارو تفریدي چې زه دا رزق د دې لپاره نه ګټم چې ځان بیزت کړم خپل بچی بیزت کړم خپل خزه بیزت کړم خپل قام قبیل په دې بیزت کړم زه د دې لپاره نه ما هغه په عزت باندې وخت یې په عزت باندې الله تعالی رزق ورکړي دا انسان هغه همت ته د همت مطابق اوسه چلیږي انسانانو کې تفاوت ته په همتونو کې تو خطه همت والا دي تو اوچت همت والا دي او دا اول ندی انسان کې الله پیدایشي چې کړه ده داغه مطابق دا انسان سره د همت پیدا کړي همه دا تفاوت ته همتونو ځان له انسان کې نه ده الله تعالی چې دا کم مخلوقات پیدا کړي حیوانات ودې حیواناتو کې الله مختلف تفاوت باندې حیوانات پیدا کړي بعضی داسې حیوانات دي چې هغه د ډېر اوچت همت والا دي اوچت همت والا چې هغه هیڅ کله ذلت نه برداشت کوي اوچت همت والا پای کې اور کوټه حیوان ده عنکبوت ته ویل کېږي عربی کې ته عنکبوت وایي موږ تاسو ته پښتو کې جولاګه وایو اکثر په دې کورونو کې او کمزه کې چې شړی هغه ځای کې تجالونه اچي او پای کې اوسېږي قران کې الله تعالی د دې عنکبوت ذکر کړی او د مکی مشرکانو د معبودانو مثال ورکړی د دې عنکبوت سره مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثال د هغه کسانو چې د الله نه په غیر نور معبودان نیولي داغي مثال څنګه ده کمثل العنكبوت داغي مثال د عنکبوت په شان ده اتخذت بیتا دی عنکبوت ځان لکور نیولې قرآن کې اتخذت ویلې اتخذت معنا څه ده اسی کور جوړ کړي دی خو کور نه دی یو ته کور وای کور دی نه ځکه کور هغه ته وای داغي دیوالونه د پاسه په چت پروتي د دې چت په وجه باندې د نور نه په سړی ځان بچ کړي د دې چت په وجه باندې د خنې نه هوا نه په ځان سړی بچ کړي د دې چت په وجه د باران نه په ځان بچ کړي کله هوا نه بچ کېدل دی نه د نور نه بچ کېدل دی نه د باران نه بچ کېدل دی نه دې ته خلک کور نه وای جولاګي ځان له جاله جوړه کړي دا اسیو ته کور وای نه په د نور نه بچ کیږي نه په د هوا نه بچ کیږي نه په د باران نه بچ کیږي او دې خوشاله دی چې داس ما کور ده صرف یو کار پې کوي هغه دار چې دا جالونه چولې وي دې جالونو کې د اصل کې ښکار کوي د معاش او ژوندۍ چې کومه ده د معاش او ژوندۍ دا په ښکار باندې ده ماشي نیول مچ نیول یا دا چې واړه واړه خزندې دا خو دې چې نه چی نیولې رجال کې هغه راګیر شي دا په سراشي او باغی باندې بیا د خپل هغه معاش په جوړي دا معاش کې هغه ده دا نظام کې الله د سي ترتیب پیدا کړی دی چې هغه کې هضم نه وي معنا هضم کې ټوس شی چې کوم دی انجامت دانش کوله دا هضم کې سائل بدون کې
وبو غونته کې سیال چوته وای دا د په هضم کې دن ورزي. الله دله نظام دا پیدا کړی چې دله یو ماده پیدا کړي ماشه چې اونې شي دا ټوس ده مچ ده دا سیال وبنه دي دا ماده پاغي واچي هغه مادي د وجنه دا ته الله است وبږي هغه تیزاب کې چې شی واچي هغه پکستا خور شي دغه سیدا او ته سیال شي او هغه سیال په ذریعہ باندې دا ته څوک خپل جز تراکاږي خپل هضم ته ورولې. سبحان الله. الله ذات ته هر یو د پاره خپل خپل نظام مقرر کړی. یو نه دغه رب هغه موږ نه پیژندلې سي. دا عنکبوت دا نظام الله تیار کړی. به دې عنکبوت کې ورکوټه حیوان ده او عام د دوی شپږو نواله تر اتو پور سترګې ول الله ورکړي او د دې خلې د پاسه دلته دي عام حیوانات د بسترګي ها د ماشي د سلو نه زیاتی او د شپږ دي داسې ترتیب دی چې په نور کې خپل سترګې دي پاږي کې لیدل کوي دغه د زیاده قصي جار شي ته کولاو ده نو د نور خپل سترګې دي پاږي کې لیدل کوي او په تیار کې خپل سترګې دي په سوري کې خپل سترګې دي پای کې هغه لیدل کوي. الله ولدا نظام مهیا کړی او سترګې داسې عجیب انداز باندې دي دای ګاټی نشتا عام زمنګ تاسو سترګو کې ګاټی دي حیواناتو په سترګو کې ګاټی دي دا ګاټی نه دا بالکل خویم مسطح دي اوار دا عنکبوت پوری جوړ کړی دی او ګمان یې دا دی چې دا زما مضبوط ځای دی لیکن که معمولی جارو په چارا کلا کور به ټول دنی ونی او ختمي. الله دې قسم مشرک هم ده مشرک په دې خیال باندې ده بس زما باباګان زما پیران زما معبودان دا به ما سره تعاون او مدد وکړي عذاب نه بچ کړي او چې کله د الله عذاب په د باندې راشي بیا هغه معبودان هم نه او نبی د سره تعاون او مدد می. قران کې دی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها هدي چې کوم مخکینو امتونو معبودان نیولیو اچرته لاړو نو علی السلام د قوم معبودانو نیکان خلقو عبادت وکاو او دا غي د وجه د نو علی السلام څخه 900 کاله دښمنی وکړه عذاب چراغه وڅوا یغوس عقت شو نصر پنځه پیرانو دا شان هود علیہ السلام په قوم کې درې مشهور معبودانو صدا حبا سمود او دا غي عبادت وکاو دا غي په مقابله کې د هود علیہ السلام سره مقابله کوله عذاب چراغه استعون مدد وسونه کو. الله مثال ورکړی د عنکبوت سره په ضعف او کمزورۍ کې ټیک ته د جسم نه ورکوټه ده ضعیف هم ده لیکن د دې اوچت همت والا ده اوچت همت والا عام علماء دا لیکلي دي دا دونه اوچت همت والا ده دی عنکبوت کې دوه قسم دي یو نر ده یو ښځه ده دا کور جوړول جال جوړول دا د ښځې کار دی دې کې چې کوم ښځه ده ماده هغه د جالونه مالونه جوړي کم چې په کې نر دی هغه نه جوړي نو وایي څنګه چې د دې عنکبوت دا بچي پیدا شي د پیدا کېدو سره سره دا د مور په جاله کې نه وځيږي زه د مور په تیار شوی کور او په تیار شوی جاله کې اوسېږم نه ځان له خپل کور خپل جاله ځان له تیارو دې ته ویل کېږي علود همت دا د کوم ځای موږ علماء معلومه کړي چې دا جارونه صرف مؤنث جوړي دا د قرآن د آیات نه معلومه کړي 1400 کال مخکې الله ویلي او اوس دی را اولګي دا تحقیق وکړو قرآن کې دی اتخذت بیتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت اتخذت مؤنث صيغه ویلې دا مؤنث صيغه د دې لپاره ویلې
دا جالونه په دې کې اصل کې دا ماده جوړي خزه پکې جوړي او نرانه پکې نه جوړي دې د وجه نه قران چې کم خبرونه مخکې ورګړي دا اوسه عالی چې پیدا شوي او نوې تحقیقات والا شروع شو او مکه قرآنی خبري بالکل ثابت کړي چې دا بالکل ټیک الله چې ویلي دي په قران کې او مکه خبر اشتیا ده دې د وجه نه طلباء علماء له فکر دادي قرآن کې کم الفاظ استعمال شي دي الفاظ باندې سوچ کوي چې دا لفظ یو استعمال کو یا عربی کې دا لفظ ول استعمال کو دا خو نو الفاظ هم د دې مادي او دغه مادي په منځ کې فرق دی دا ول استعمال کړه په دې چې سوچو کې بیا به هغه عجایبات او حکمتونه به معلوم شي او الله چې کم خبر مخکې ور کړی دا بالکل سرشتیا شو انوي نوي تحقیقات دا چې کې دي نه مخکې الله قران هغه ته اشاره وکړي دې دونه اوچت همت والا دي چې څنګه پیدا شي د پیدا کېدو سره د مور سره هغه په جال کې نه اوسېږي او ځان لا خپل جال جوړي دې ته ویل کې علو د همت هغه شان د حیواناتو کې مرغانو کې باز ده صقر او باز دا صقر او باز دا دونه اوچت همت والا ده چې دا زړه غوخم نه خوري مړم نه خوري مثلا یو حیوان یې مړ شوی دا تراشي خوراکو کی دا چې کلم اوږي شي نو کېدو نه رستو په ژوندۍ حیوان باندې هغه باندې حمله کوي او هغه نه خپل خوراک ځان ته تازه حاصلوي مړ وخت په تیر شوی داغین باندې دا اکتفا نه کوي داغه نه خوراک نه کوي اعلی خوراک ځان له پیدا کوي او داغه اوچتوای د همت د وجنا هغه قوت په بنا باندې د غرونو سرګي حیوانات غټ غټ ژوندۍ پونی سي او داغه نه خپل غذا ځان لم حاصله کی خپل بچوله ور کوي د دې وجنه اوچتوای د همت د وجنا او قوت او قیمت هغه اوچته هغه چې ازمره ده ازمری ته ملک الغابه وای زنګل بادشاہ جسم کې دونه غټ نه ده جسم کې دا داتینه اور کوټه ده اتی غټ ده خوراک په لحاظ باندې اسکاک په لحاظ باندې اتی غټ ده زکاتی ډیر خوراک کی په نسبت ده اتی ډیر وبس کی ده په نسبت او وزن هم دا غټ ده دته ملک الغابه وای ملک الغابه ته ځکه وای چې دغه ډیر اوچت صفات کی پکې د اوچتوالي د همت صفات کی پکې یو دا د چې شری نه ده اسی به څه چاته zarar نه ورکړي کلم چې ازمره موړي حیوانات ته پته لګي چې دا موړ دی خواته راځي ته سریږي ځنګلي حیوانات خواته سریږي تختی دینا ولې دا عادت تا ده چې دا کله اوګه شي به حیوان ماتي او چې اوګه نه موړي سره تعارض هغه تکینه ها ولګي په ټیم کې تعارض کوي خو د ولګي تعارض سره سره اسی فساد نه کوي دا په یو حیوان باندې گزاره کیږي دغه او د بچو په یو حیوان ماتي بل ته تعارض نه کوي باقي گزاره اونې شي به بل ماتي دې په خلاف باندې دا پړانګ چې توي نمر یا زیب شرمخ شریر فسادی ده دا صرف حیوانات ماتي کله رمه باندې ورشي یو غړې ما تکړی داغې نه اوس کې اغال تبریدي بل ما تکی بل ما تکی بل ما تکی هم دغه سفریدي داغې ژوندۍ برباد کی دیوانه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کی تشبیه د شرمخ څور کړی دا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء وبشر مخان اوږي او د یو قوم پاش رمادي ور پرې قستا دا شرمخان به دی رمک دونه فساد او تبعی بهونه کی شانت د نسبت حرص د انسان د چا سره د مال سره
او د شرافت او د مشرۍ سره. انسان چې څونه د مشرۍ د دې سره چې مینا ده دی باندې چې د انسان څونه دین برباديږي، همدارنګه د دنیا محبت سره چې د انسان په دین کې څونه نقصان راځي دونه غ شرمخان نقصان نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرمخان ذکر تشبیه ورکړه. دا ازمریم اوچت همت والا ده، خوراک کوي دا عادت ته ده چې دا زړه خوراک نه کوي. حیوان مات کی خپل ته خوراکو کی هغه پریدي نور حیوانات راشي خوري. سبا د پاره هغه نه ساتي چې سبا د پاره به زو ساتم، ځکه زوړ خوراک باندې د اکتفا نه کوي بلکې نوې نوې ښکار ځان له پیدا کوي. هم بعضې به د حیواناتو کې به داسې دي چې هغه ښکته همت والا دي، ښکته همت والا. مثال په تور مخکې عنکبوت هغه د مور په جاله باندې اکتفا نه کوي، د هغې په مقابل کې مار دی. مار چرته ځان له خپله سوړه ونه کنله، نه خپله کور ځان له پیدا کو. اکثر دا د پردي حیواناتو کرلو سوړو کې دا زندگی تیروي. دغه ظلم دی، ظالم دی، د دې د وجه نه همت هم کته غورځېدلی. دا د پردی په آبادۍ کې د پردی په ځای جوړ شوي کې بس پای کې وخړی. مار چرته سوړه ځان له کړی نه ده. دغه شان کارغه دی، کارغه کې صفات هم شته د ذکاوت او د خیر توبه، لیکن همت یې دا کته دی چې اکثر په مردارو پسې لګېدلی. مردارو او د تازه خوراک په نسبت مردار د تخوخی هغه لور شي هغه خوري. دا ما همت کتواله داغه ده. دغه شانه اتی چواله اتی د بدن نغټ ته او قوت او طاقت والا ده، او همت یې دون حقیقت ده. دا د خوراک په وخت کې انسان ته تملق کوي، تملق په ذریعہ باندې چې بس داغه نه څه ځان د پاره حاصل کی خوراک پکې حاصل کی. دا په تملق باندې زندگی دا روانه ده په وخت د خوراک کې. او په دې حیواناتو کې الله تفاوت پیدا کړی، او په دې انسانانو کې الله تفاوت پیدا کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر اغله ده د خپل امت د صحابه او زمنګ تاسو تربیت په حدیثو کې په دې باندې کړه تاسو ځان کې اوچت همت پیدا کړئ. کته همت باندې اکتفا مکوئ، اوچت همت په ځان کې پیدا کړئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه تربیت کړه اوچتوالی د همت. دا همت اصل کې مقدمه ده د پاره د ټولو اعمالو. څونه اعمال چې انسان کوي دې اصل اساس او بنیاد هغه اراده او همت ته د انسان. دیو جنا علماء وای دا همت چې کوم ده د دې ته حفاظت کوا، همت کا وای خپل همت دی واخلا دا غي حفاظت کوا. وجدار چې تمام اعمال دار و مدار په همت باندې ده. اوس کوم تاسو مثلا یو همت مکړو د یو کار چې دا پلان کې کار وکړو، نو کله دې په منځ کې موږ ته ارڅونه رکاوټونه راځي، دې رکاوټونه موږ سره پروا نه ساتو، هغه هم تیرو سختي هم تیرو، هغه همت ته بزان رسو. لکه داغي مثال زین ته غرزیدو د پاره مخکې به دا خلک مرغانو ښکار لبتله، دا د بازونو ښکار او د مرغانو ښکار دا څه آسان کار نه و. دا خطرو ته سختو ته ځان وړاندې کولو، شړو دشتو کې وخت تېرول، او بیا شړو دشتو کې به ځان سره روټۍ شړې دشتې ته وړلې. او وسم دقه څه کوي وچه روټۍ اته ورځې، نه ورځې، لس ورځې، 15 ورځې، دغه بازار ته نشي راتله. دا 13 ورځو 15 ورځو روټۍ ځان سره یو ځل باندې ویسي وچا او پاګې باندې گزاره کوي خوري. او ټول ورځ
سار نواله تر ماخامه پوری په دې شړو دشتو کې پاس اسمان ته ګوري کوم ځای کې کوم مارغه خو ښکاری نه چرته ښکار شي چې هغه تاغه کوم مارغي نیولې هغه په څور خطا کې هغه په راشي دې په ذریعہ باندې مخکار کو لیکن هغه د دونه سخت او تکلیف د څه د پاره برداشت کړي ته همت کړی دی یاره کزما په لاس باندې ښکار راغې دې ښکار د وجه ما ته سوشي ما ته بغټه پیسې ملاوي شي دغه همت په بنا د دې سخت تم نه ګوري تکلیف تم نه ګوري د حکومت هغه خلاف قانون تم نه ګوري رلاګنه چې د ښکار باندې حکومتي پابندې نه یا آسان مثال اکثر څنګه د ځوانانو یورپ ته ماتي یو عذاب ده اکثر الکان ځوانان د دې پښتنو معاشري د افغانستان والے څنګه د دې علاقې والے اکثر ځوانان یورپ طرف ته روان دي او دی یورپ ته جزي پیسې مور کوي شپږ لکه ولکه تلکه نه لکه روپۍ جنټ لور کوي او خو ته پته ده د دې کې مرګ ده ځکه په ملکونو ورته ریدل اشتل پکشتا دریاب کې کشتو کې تل دی پای کې ډوبېدل شتا کانټینر کې بندول یار څه بسی بند کی 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې په کانټینر کې بند الته بیا واوړم یا بوانه وړم دا دونه سخت او تکلیفونه دیم برداشت کوي پلارم سره اکثر مرګري او په دې غرض باندې چې بس دا یورپ ته لاړو به الته پیسې او ته پاسانه ملاوي شي د دې ته ویل کېه همت کله همت کو جزال تزما جمانځ کې ته څونر کاټونه راځي سره دا نه چې دا څه د خیر کار نه دا د نقصان کار دی دغه سي معاشري ته تلو کې څه خیر نه دی زمنګ تاسو دا عمل کو علما پکې دي الحمدلله مدارس پکې دي دین پکې غالب دی اکثر عوامو کې د اسلام طرف رغبت ته او د کفر نه نفرت ته د بيدینه نفرت ته داغه سره سره په دې کې زموږ تاسو ایمان ساتل ګران کار دی داسې معاشري ته خپل بچي ولېګو یا په خپل لاړ شو په کې آزاد ازادي تاغي کې خپل بچی تم دانش ویل چې دا کار مکوا و دې کړو دا بچي غوستانه زی ستا لور داغي ته دانش ویل چې دا کار ناروا دی دا مکوا داسې معاشري ته خپل بچی لېګل یا پخپل تل دا پخپل تبعی ته ځان ورکولې دا مغه کمواله د همت ته دا نظر صرف په خېټه او په خوراک دی چې بس ظاهر کې می لباس خشي ظاهر کې می خېټه خشي او ظاهر کې جیدات او بنگلې راته ملاوي شي نور د آخرت فکر وسنشتا یرزما په آخرت کې څه حالي ما د دې بچي په څه حالي دا خو ما په خپل ژوند باندې خپل بچي تباہ کو دا خو د زیله خپل بچي خپل لاس تبا کې قران کې الله د مشرکان یو حالت ویلې ده كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم هغه په ظاهر کې خپل بچی راواله راواغسته د معبود په نوم به حلال کړ د پاره د هغه د تقرب هغه دغه کار کو او موږ دنیا معبود ته دنیا زموږ معبود ده د دې دنیا د معبود ته وجه خپل بچی تبا کو عقیده نم وېست اعمال نم وېست آزاد معاشري ته موږ ورسته آزاد معاشري ته دین پکې نشته ایمان متنده خودلې په دې معاشره کې موږ تاسو ایمان نشي ساتلې او اقا معاشري ته خپل بچي ورولېګل تم تبا کړ برباد هم کړ خپل لاس باندې الله دې موږ تاسو ټول سره عافیت معاملې وکړي عافیت معاملې نه کړی چې خبره سخته ده صرف د دنیا د پیسو د پاره وسړی دی هغه زوی دی مثلا پیسې وګټلې او دې زوی سره د ټوله دنیا د زوی شو لیکن ایمان وسنشتا عقیده یو تنه ده خودلې محمد رسول الله تعارف دې زوی تنه ده کړه او آخرت دې په ذهن کې تنه ده چولې چې د مرګ وروسته بل ژوندۍ د آخرت را روانه ده دا انسان با سل کاله ژوندې بس وکاله به ژوندې
300 کال به ژوندې او بیا هم په مرګ راځي. مرګ پر هغه رسته آینده ژوندۍ د ټوله برباد کړ. او کدی بچی ته تلقین ورکو چې بچیا و چې ډوړې باندې گزاره کوه. دنیا مزو په سیمه ګرځا دا فانی شه ده نن دې کې سبا ده. ډېر زمونږ تاسو په ځوانۍ کې لاړ شي ډېر ځوانۍ 14 کالو ولا سکالو 13 کالو کې اکثر 10% زمونږ تاسو ځوانۍ ډېره ده. دا ډېره ده 10% ځوانۍ. د دنیا باندې پروا مه کوه آخرت فکر وکړه. دا موږ تاسو د بچو سره کار وکړو. دیو جن دا زحمتونه خلق راکې د پاره برداشت کوي. او چتواله د همت اصل کې مقدمه ده. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترغیب راکړه چتواله د همت ځان کې اوچت همتونه پیدا کړي. نیک اعمال هم کوي په معمولی نیک عمل گزاره مکوا. زموږ بس ته زدا نیک عمل کومه بس ته او زدا دعوت کار مې روان کړي دا د دین کار مې روان کړي دا گزاري والا خرچه مې روانه کړي دا نه پدې اکتفا مکوا. وخت مخکې ز په شام راځه مخکې ز ترقی کوه وخت باندې همت بڑھاوے چته به هم دا همت اوچتوالي موږ تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب را کړه چې دا اوچتواله د همت ګوره د عمل لم اوچت افضل له. کله کله انسان د همت د اوچتوالي د وجنه داسې درجه ته ورسیږي چې عمل کوونکی هغه درجه ته نشي رسیدلی او په عمل باندې هغه درجه ته به ونه رسیږي. کدا غي مثالونه حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای من سأل الله الشهاده بصدق من قلبه وای چا چې د الله تعالی نه شهادت د زړه د صدق نه وغوښتو صدق د زړه نه یقیني د زړه الله وغوښتو چې یا الله زه خو باسم رما په خپل ټیم بم رما یا الله مال مرد شهادت راکا. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به ورسی منازل الشهداء وان ما طال فراشه. شهیدانو مرتبه ته الله دې ورسی اگر که په خپل بستر باندې مړ شو. وردا د شهید څخه په مرتبه کې الله شریک کو سره دا اگر چې دا په خپل بستر باندې مړ دی دا په څه وجه ورسېدو دا د همت وجه نه. الله نه په رښتیا زړه سره اوچت شهادت غوښتله. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه عند الله. وای چې قصد یو نیکی وکړو لکه قصد او همت کو چې رضا نیکی کار کومه به دا نیکی وکړه الله بولا کم از کم ثواب پلس چند ورکی او کوي نمګړه الله تعالی بدتا كتب الله له عنده حسنه كامله یو پورا نیکی به الله ته ورکی پورا نیکی دا نیکی پورا له پڅور کوي دا اعظم همت باندې دې اراده کړي. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی د شپې نه اراده د تهجد وکي کله که عزم یې چې زرا پاتېګم د شپې به عبادت کوم او فغلبته عیناه دې کې استخوف په غالب شو سر را پانه چېدو را پاتېدو سبا پیراو خطو اذان په وشو وی الله تعالی بدلا اجر او ثواب د تهجد ولور کی. دا اجر او ثواب د تهجد ول په سبانه ور کوي دا په دې همت او په اراده باندې ول الله ور کوي. دا چې نبی صلی الله علیه وسلم روایت کې فرمایلی دي وی یو سړی د اسباب ته jihad تیار کړه او بیا د لانړو مثلا پاتې شو مړ شو اسباب تیار کړی دي په نیت د غزا او په دې کې مړ شو
الله تعالی به غازی کولی کی څنګه په دې اراده کولی کلو. یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ځل صحابه ته ویل سبقت درهم الف درهم، حدیث د ابو هريره ځان کو ده و یو روپۍ د 1000 روپو نه مخکې شو. صحابه ویل اې د الله نبی یو روپۍ په 1000 روپو څنګه مخکې شو؟ هیڅ مطلب دا ده یو تن یو روپۍ ورکړه بل تن 1000 روپۍ ورکړي، دې 1000 روپۍ چې چا ورکړي دله اجر او ثواب الله ډیر ورکو په نسبت د هغه چا چې 1000 روپۍ ورکړي. صحابه تعجب کو ویل اې د الله نبی یو روپۍ په 1000 روپو څنګه مخکې شو؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته مثال په همت باندې ورکو. دا یو سړیو د صرف 2 روپۍ وې، دې 2 روپو کې دا یو روپۍ د الله په نوم باندې صدقه کړه، نو دا د ټول مال څو صدقه ورکړه نیمه حصہ ورکړه. اوچت همت والا ده. دا د شوله کې یو سړی سره 10 کروڑ دي او 10 کروڑ نه 15 کروڑ ورکړه او 15 کروڑ ځان لپاره قسطه او بل یو تن دا غسر مالونه وو ډیر او دا ټول مان نه 1000 روپۍ سر پر واغستیا هغه صدقه کړي. نو د ټول مال 1000 روپۍ خو نیمه نه دي بلکې د نیمه نم کامې دي ډېرې. نو دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو روپۍ والا په 1000 روپو والا باندې مقدم شو. ها دا مقدم والے په څه وجه باندې ده؟ دا په دې همت باندې ده. یا یو بل مثال حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دنیا اصل کې د څلورو کسانو د پاره ده. الدنیا لاربعه نفر. یو هغه انسان ده آتاه الله مالا وعلما، الله ول مال ورکړی دی علم یې مولا ورکړی، ډیر لګي په دې خپل علم باندې عمل هم کوي او دا مال را لګي دا د الله په لار کې خرج کوي، دعوت کې لګي، غریبانو له ور کوي، مسکینانو له ور کوي، نور د خلکو سره تعاون او مدد باغی باندې کوي. نو دې انسان ته الله اجر او ثواب ولود عمل امر کوي، انفاق په مول ور کوي. وې دیم قسم انسان د څه ده آتاه الله علما، الله ول علم ور کړه مال سنشتا دیوی کاش کې ارمان دی چې ما سم د سیمال وې او مام په دین لګولې قربا او فقیران مسکینان سره په تعاون او مدد کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا دیم انسان د دې خپل همت او د نیت او د ارادې په وجه د دې مخکینی سړي سره ثواب برابر دی، ولې د دې نیت په وجه الله ته تصور کوي ته اجر ور کوي. دیو جن موږ تاسو خنیت ساتو، خنیت د دې نیت په وجه باندې الله موږ ته اجر راکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم سره خودله یو سړي الله مال ولا ور کړی خو علم وسنشتا او دا مال الله په نافرمانو کې لګي، نافرمانو کې نو دې سړي د پاره دا مال وبال له او څلورم د سکسته چې نو سمال شته نو علم شته، مال مسنشتا علم مسنشتا. دوی کاش کی چې دی پلان کی فاسق فاجر بد عمله دسه چې کوم مال دې مال ما سره وې ما بم دغه چې کارونه پکړې ولکه چې هغه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا سړی په دې همت او ارادي باندې دا څه په ګناه کې یو شان دی، ګناه کې یو شان شو. دغه وجه نه موږ تاسو همتونه او ارادي د اخی ساتو چتی ساتو د ګناه هغه عزم دا هغه ارادم چرته پزړه کې رانه ولو او څوک د الله نه فرمانه نه کوي داغه د عمل چرته تمنا اونکو د دې حدیث په بنا باندې چرته داغه سمرګری نشو. دیو جن همت د اوچت عمل له شریعت کې حدیث ته تاسو اوریدلې مشهور
رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته تلو صحابه ته ویل چې ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ان بالمدينه اقواما په مدینه کې څه کسان دي ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا تاسو چې په علاقه ورغلي یا څونه مظلم کړی دی الا شرکوکم فی الاجر هغه تاسو په اجر او ثواب کې شریک دي څونه اجر او ثواب چې الله تاسو له درکړي هغه په کور کې ناشته دي په مدینه کې هغه ته الله اجر ثواب ورکړي ثواب اې د الله نبی من څنګه په اجر او ثواب کې برابر دي حال دا ده چې هغه من سره راغلي نه دي په کور کې ناشته دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله دا هغه همت او اراده دا و چې را من jihad ته تللی وحبسهم العذر او د عذر د وجه راتلی نشي سو ګډان دي سو ستر ګډان دي چا څه نفقه او خرچنه و چې تبوک ته راوته خو خپدي چې ولې موږ لانړو ولې موږ پاتې شو کار دا ارمان دې چې د عذر څنګه نه وي او موږ حالت تللی وي jihad کې شریک شوی په دغه اراده باندې الله څکړه داغه څه یو ځای کړو دیو جن دا همت او دا اراده کړه د عمل نمسوي اوچت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د وجنه د امت تربیت په چتوالي د همت باندې کړه څنګه تربیت زمنګ په همت باندې کړه اولی اوچت همت کول پکار دي آینده هفته کې ان شاء الله تعالی کوم نو ژوند دیو دې متعلق به خبرې وکړو بارک الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات